او یو کس د ایرانی نه موبایل واغست او بل کس پې راغی چې دا خو تا اغستی نه دی، دوی نه ما نه دی اغستی، نو که تا اغستی ښځه به تا طلاق یې؟ دوی هو ما وایم ښځه طلاق یې، دا ما نه دی اغستی، که اغستی مې نو طلاقه به وي. نو محترمه ښځې طلاقه ده ښه، الله دې معافي وکړي. طلاق او مسایل ګوره ډېر نازک دي. زمونږ دا خلک وایي چې بس یو ښځه دې وکړله دا به ګینې ستا ښځه او همیشه دپاره به ستا او دا به ګینې طلاقېږي نه. په دې خبره ښه ځان پوهېږي. ګوره هر انسان ته هر خاوند ته الله پاک دوه درې طلاقه ورکړي دي. لکه څنګه چې اودس دپاره خپل کارونه چې هغې سره اودس کېږي او بعضې کارونه هغې سره اودس ماتېږي. مثلا سوزش مې تیز وکړي اودس یې مات شي، ډکې مې تیز وکړي اودس یې مات شي، بدن نه وینه ووځي اودس مات شي. اوس سړي ډکې مې تیز وکړي وایي زما اودس نه دی مات، نو په دې خو کار نه کېږي، دی وایي نه دی مات. نو خلک په دې شیانو کې بې غوري کوي، ښځې ته طلاق ورکړی بیا پوښتنه هم نه کوي، ګینې وایي دا ښځه به راته ملا طلاقه کړي. ملا یې نه شي طلاقولی، ده په خپله طلاقه کړي. ملا نه خو چې پوښتنه وکړي ستا د مسلې جواب طلاقوئ. نو ښځې طلاقه ده او دا ضرور نه ده چې خامخا ښځې ته سړی مخامخ ووایي. که په ټلیفون چا ښځې ته وویل طلاقه یې هم طلاقه ده، که ښځه په ایران کې وه دی په امریکا کې ووایي چې زما ښځه یې طلاقه یې هم طلاقه ده. که ښځه یې وي که نه وي، که په غوسه کې یې ویلې هم طلاقه ده، که په ګپ کې یې ویلې هم طلاقه ده، او که چا په تمانچه کې خو چې چا به ښځه ته طلاق ورکړه طلاق ورکړه هم طلاقه ده. نو طلاق او مسایل دا د ټوکو خبرې نه دي. ښځه دې سره طلاقېږي، خلو ته خیال کوئ او ډېر احتیاط کوئ په دې کې، اسنه چې په زنا کې مبتلا یې، ښځې هم طلاقې کړي او بیا د شرم یې پرېښولی هم نه شئ، او بیا که دارې پردۍ ښځې ځان سره ساتئ او رامي به شي دنیا ته راوړئ. د دې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی ښه. نو بیا د شرمه څوک پوښتنه هم نه کوي. نو د طلاق مسایل نازک دي، دې کې ډېره ګزاره کوئ.